بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، زه یم ستاسو ورور اجاز خان مومند د یو نوي پروګرام سره مینوالو په ضلع محمد الینګار کې موجود یم. څنګه چې تاسو ته پته ده دلته کې الیکشن را روان دی، بلدیاتي الیکشن را روان دی، نو بلاشه مشران هم راغلي. زموږ د دې کلي نه یو داسې ځوانان دي چې هغه هم ولاړ دي، د دې الیکشن ته افلای کړې ده، بلکې کارونه هم پکې روان دي. الیکشن ته 3 ورځې پاتې دي. نو منګه چې څومره هم د الینګار چې کم کونسلران دي سټونو ته افلای کړي، نو د هغې سره خبرې کوو، کوشش کوو چې تاسو ته په دې ویډیو باندې وښو کم کارونه هغو کړي، را روان وخت کې به کم کارونه کوي. دې وخت کې زموږ سره یو مشر موجود دی، د هغه نه تپوس کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو کم سیټ ته افلای کړی ده، د کمې پارټۍ سره تعلق ساتئ؟ زما د پی ټی آی سره تعلق دی او ما جنرال سیټ ته اپلای کړی. دا کم کار چې روان دی، نو الیکشن هم رانږدې دی، د خلکو ته ډېر زیات مشکلات د اوبو، نو تاسو یو ښه قدم اوچت کړی دی د دې مشرانو دپاره. را روان وخت کې به که چېرته تاسو پاس شئ د خپل قوم دپاره به څه کوئ؟ دا کم کارونه چې اوس روان دي، څنګه چې تاسو چې الیکشن راغلی او کارونه روان دي، دا 2019 کې په دې باندې سټې راخیستې شوې وه او دا په سټې کې وو، او اوس په دې باندې سټې ختمه شوله. نو دا هغه کارونه دي د عوام خپل، او چې انشاءالله زه رالم مخکې، نو بیا به د قوم ته هم پته ده زما د منډو، او دا څنګه چې کارونه اوس کېږي انشاءالله داسې به د دې نه به زیات بیا کېږي. څومره وخت هم شوی چې د سیاست طرف ته راغلي استئ؟ زما تقریبا 2018 کې د سیاست ته راغلی. بل که موږ وګورو نو خلک چې کم دی ډېر په غټ لیول باندې لګی دی، خرچې کوي د دې ووټونو دپاره. که موږ وکته تاسو هم په پنجاب کې پروګرامونه وشو، نو په دې باندې خو ډېره زیاته پیسه هم لګي که نه؟ او پیسه خو لګي، خو دا ټول د عوامو او زموږ د قوم خپله روپۍ هغو موږ زموږ لپاره ولګوله. زموږ په دې کې روپۍ نه ده لګېدلې، پیسه نه ده لګېدلې. او دا اوس چې کم کار روان دی دا ټویل، نو دا د کومو مشرانو ته تاسو دلته منظور کړی دی؟ دلته منظور شوی دی د ګلادات کا په نوم یادېږي دا کلی، او دا د MNA صاحب د طرفه دا سکیم. زموږ په الینګار کې 4 سکیمه منظور شوي دي، چې په هغې کې پرون یو سکیم باندې کار وشو، الحمدلله هغه کامیاب شو، په هغې کې اوبه رالې، او دا دویم سکیم روان دی. او انشاءالله دا 2 سکیمونه چې دا هم ډېر زر یا میاشت یا 20 ورځو کې راشي، ځکه چې د هغې هم ورک آرډر شوی دی. او په دې کې زمونږ د جومات شمسین هم دي، د هغې هم ورک آرډر شوي دي، هغه هم کار شروع شو. خو الیکشن مسله ده، دلته ورځې کمې دي او کارونه نه کېږي. په هغې کې موږ سره ګلۍ دي، روډ دی، لکه دا ټول هر څه شوي دي. خو انشاءالله ډېر زر تر زره به په دې باندې کار شروع شي. لکه ډېر خلک دی که نه، هغه د یو پوسټر وشلی بیا بل پوسټر خپل ولګئ، نو دا تاسو ته څنګه ښکاري؟ یاره جي هسې ښه خو نه ده دا خبره چې یو پوسټر وشلی او بل ولګوي، ځکه چې ګټه په پوسټر نه ده. ووټ د ضمیر شی دی، او چې چا سره زړه ووټ به هغه ځي، او دا پوسټر شلول دا ښه خبره نه ده. لکه هر جیت خو یوه حصه ده، یو کس ګټي. که موږ وګورو که کله الیکشن چې وشي، نو هغې کې چې کم دی، نو خلک په یو بل پسې چغې وایي، نو هغه مینوال ته به څه میسج ورکوې؟ یاره جي داسې کار دی چې دا د کلي کوڅې الیکشن دی، د ګاونډ د ماما د خورایي. که یو سایډ ته مثال کې زه ولاړم، کېدای شي بل سایډ ته به زما بل ورور ولاړي، بل سایډ ته به خوریا ولاړي، بل سایډ ته به ماما ولاړي. نو یو خو زه جمهوریت کې خو دا ازادي شته دی چې ناربازي کولی شي، خو خیر دا د کلي الیکشن دی. زما خلکو ته دا میسج دی، څومره چې کینډیډیټان دي چې په کلي کې د دې نه کېدای شر فساد جوړ شي، نو د دې دپاره خیر د دې نه د دې وخت کې دا نه کوي. مننه د ټیم راکولو. کتونکو زموږ سره دلته یو مشر موجود دی. مشره السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تاسو راڅخه خپل نوم واخلئ. زما نوم ګلداد دی، داسې مې ګلداد دی، کاټ ګلداد دی. ډېره شکریه ادا کوم د MNA صاحب. سلپیان نه موږ دې کې ډېرې اوبه بو دغه منلو، او ډېره شکر د رفیق او د MNA صاحب چې دا دغه ته موږ ته ولګه او بل الله کړی دی. دا شکریه نشم پوره کولی، شکریه څومره شکریه هنده ډېره ده. او الله سړي خو خدمات وکړي انشاءالله. زما تاریخ چلیږي انشاءالله به ولاړ دې خبره تاویدار ولاړ. حاجي صاحب د اوسه پورې به د کم ځای نه اوبه راوړلې؟ بل ته زموږ خپل رول دی، خو کله به یې بند کړی، بل ته بل رول هغه به بند کړی. موږ ډېر پریشاني وه، او خلو به یې خجولې پر لار کې به ځان روان وي. موږ ته ډېر تکلیف و. 20 کور و، زه ډېر حساب دی رفیق او د MNA صاحب. موږ دا مهرباني وکړه، دا ټول موږ ته چالو ډېر حساب دی. دا انسان موږ یې مننه مهرباني. یو وخت زموږ سره یو بل مشر موجود دی. مشره دا کم کوی چې روان دی، دا کم سکیم چې شوی، په دې باندې تاسو خوشحاله یاستئ؟ موږ بالکل خوشحاله یو. موږ ته ډېر مشکلات وو، موږ د MNA صاحب او د
د بل بای ډېر دغه شکرګزاري چې موږ له دا خدمت وکړو او ډېره منډه تړلې الله وکړه ډېر خدای دې ورته ډېر ښه وکړي او موږ باندې ډېره سخته وه ځکه چې زنانه وه ډېر لرې لرې ځای نه به اوبه راوړلې په موږ باندې ډېر مشکلات و. مننه د وخت راکولو د رفیق بایم. اوس په دې ځای باندې ما کیمرامین رحمان مومن لره کې اجازت د یو بل پروګرام پورې والسلام.